د اصلاح د معاشرې دپاره صرف په دفتر کې متقیان کېنول کافي نه دي، څو پورې چې پردن دننه خواري نه ده شوې، پردن دننه دا کیفیت نه دی پیدا شوی چې په عین الله توره تیاره د شپه ده، مورې په یو کې اوبه اچوي، لور ورته وي مورې د عمر حکومت دی خبر به شي سزا به درکړي، هغه عمر څه خبرېږي، لور جواب ورکړي چې مورې دا کم سوچ دی د عمر نه خو موږ چې د څه وجې نه یریږو د دې وجې نه چې د الله د رسول خلیفه دی، عمر خفه کول رسول خفه کول دی، رسول خفه کول الله خفه کول دی، نو که عمر نشته نو الله چرته ده. نن موږ یو خوا بل خوا ګورو ګني نه ټکو بس، یو خوا بل خوا ګورو د وږي نه ټسو بس، یو خوا بل خوا ګورو رشوت جیب کې واچو، بره والا ګوري چې ته کم مسلمان ہے پتا کم لیبل لګېدلې. عبداللہ ابن عمر ښکار لتلې ځنګل کې ښکار کې، اوس پهلا راتلم سوچ مې کو چې انسانیت دې ترقی کم دی ته یوړو، ترقی خو اوسپنې وکړه، ترقي سپو وکړه، ترقي خرو وکړه، ترقي غویان وکړه، ترقي لرګو وکړه، انسان نه خو یې سوه جوړه یو ختم شو. ستاسو د علاقې څه کسانو موږ سره په ښکار کې ملاوېدل، انسان کې خو یو بهادري وه، کله په ځنګلو کې ګرځي زمري ښکار کوي، کله په صحراګانو کې ګرځي مارغان ښکار کوي. ښکار لتلې ښکار یې وکړ، ناستې دی کې یو شپونکی روان، هغه ته یې د ډوډۍ دعوت ورکړ، هغه وایي زما روژه ده، د دې اټک ناخوښه په رمضان کې څوک رمضان نه پېژني. پینډۍ کې یو ځای کې ناست وم، یو کس روژه خوړه، سن 1978 خبره، مې پاګله ده څه کې یو کس چې ته روژه خوړلې عمر ورته یې بې غیرته زمونږ خو د سینې ماشومان هم روژې نیسي، نو ما ورته دا ته روژه نه ده، ما ته وایي رمضان جاړی پټان جاړی. نو تاسې په ایمان وایه داسې ضمیر و الله د عمر په شان خلیفه ورکړي، داسې خلکو باندې الله یزید مسلط چې دوی د عزت سره هم لوبې کوي، دوی په مال باندې عیاشۍ کوي، ټوله شپه ټیکسونه سوچ کړي چې کم ټیکس پې ولګو، دا سوچ نشته چې د چا په درد او غم کې مونږ شریک شو، دا د بر نه عذاب دی. هغه ورته دا خو رمضان نه دی، وایي نه خالي روزې ډکوم. بیا ورته وایي ډوډۍ ولې نه خورې، وایي زما روژه ده. بیا ورته وایي په موږ باندې یو چیلې خرڅ کا، وایي دا خو زما د مولا دی، زه غلام یم. مولا د څه پته دا خبره کولو او سمدستي بې اختیاره د خولې نه وځي په عین الله، الله چته لاړ. سبحان من یرانی ویسمع کلامی. نن مونږ دعا لولو، دعا غواړو نه، دعا غواړو نه، ته دعا زده که ځان به وپېژنې زه څوک یم. ملا جیون رحمت الله علیه بادشاہ به د ریحم جامې استعمالولې، حرام دي نارینه له ریحم
सोना خلق اکثر کویدنو کې سونے ګوتے وتا چې حرام دي هغه پتو ورکړه چې څوک ځان ته هم حلالي دا او کافر دی یو د اسلام نموزي بادشاہ لاندې ناست دی شاهي مسجد دی جمعې ورځ ده دا هغه زمانې بادشاهانو له الله یو روب ورکړو سیونه واپس راغی او سمدستي ډرو کو چې دا ملاونی سے جیل کې واچ دا غزوی علمگیر دا غ شاګردو اگر هغه ورته استاد جی ته بیغم ناشتي اتا پسې پولیس را روان دي نیسی دي هغه زما دا هتیار امرا والا ساتیار مار لوټه ډګه ما د مصلو غړو زستا د پلار زور ګورم هغه دومره روب راغی نو سرت به روب مسیرت الشهر نبی علیہ السلام فرمایي زما او زما د سنت دون روب دی چې کوم ځای ته سړی میاش پس رسی هلته زما روب یو ورځ مخکې رسېد دا خو د مؤمن هتیارو الوضو سلاح المؤمن هغه واپس راغی پلار ته وی قسم په الله که زما مولانا په مصلو درې نو ما سره خطر ده چې ټول نظام در الله تس نسی او راځي معافي غواړي ويسمع کلامی سما فریاد اوري ويعرف مکانی سما زیم ورته معلوم دی زکم زی پروتی ويذكرني ولا ينساني د خوراس کاک په وخت کې چرته ز ایر نکلم موسی علیہ السلام پوښو دیو جنا دی علماء ته پته ده چې د موسی علیہ السلام سره دغه د بیبي تذکره بس صرف هغه وخت پورې ده چې هغه ته کار نبوت ملو شو بیا دغه تذکره قرآن نه ده کړی دا معنا نه چې ښځه پرېښود او لاړ او چرته لاړ نورالمار سکولو موږ په یو ډېر اوږد سفر روان تجارت کې به مسلمانې زمیندارۍ کې به مسلمانې دفتر کې به مسلمانې عدالت کې به مسلمانې سیاست کې به مسلمانې په میدان د جنگ کې به مسلمان او د ترقی د الله رب العزت د دین نه بغیر دا نه چرته شي دا نه کیدی شي دا استدراج دی یو سوره د مخ کې د لاهور یو مالدار ترین سړی چې داغه نه چاړو سو اولم نه غختل او په خپل کمره کې مړ پروت خودکشي کړو سشي پریشان الله خپل رسول رو لېږو رسولان به را لېږل په آخر کې محمد رسول الله راغی نبی علیہ السلام فرمایي زما او د مخکنو انبیاء مثال وره یو کس ته کور جوړ کو ډېر ښایسته کو ډېر مزیدار کو خلق ته غیر چاپیره ګرځي دای خایسته ګوري لیکن یو ځکه یو کونه خالی د یو خخته بګنيشتا هر سړی وي ارمان چې دا خختم پکې لګېدلې وي د اسلام تشبیه د کور سره ورکړه د اسلام جوړون کې الله دی پزمکه اسلام نه جوړیږي د دې جوړون کې الله دی الله دا کور جوړ کو د دغه کور خخت انبیاء علیهم السلام دی هر نبی راغی یو خخت وا اخیری خخت زوم زراله مغه کونه ډکه شو باس ته هیڅ یو نبی رسول ضرورت پاتې نه
الله کار نبوت دی امت ته وسپاره. مونږ به د تمامي دنیا رهبري کوو. د امریکې والم هلاکت ته روان دي، برطانیې والم روان دي، جاپان والم روان دي، هندوستان والم روان دي. څوک چې د الله نه بغیر بل چاته سجدې کوي، احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الله فرمایي کوم خلکو چې زمانه علاوه بل چاله بندگی کړې ده، بت لے کړې ده، اون لے کړې ده، نور لے کړې ده، رڼا لے کړې ده، را جمع کې فهدوهم الى صراط الجحیم. دی ته دوزخ لار وښیه چې روان شي. وقفوهم دی له ګودروي، انهم مسئولون دی نه موږ لږ تپوس نن کوو. ما لکم لا تناصرون، نن ستاسو دا معبودان ستاسو مدد ولې نشي کولی؟ بل هم اليوم مستسلمون. دا امریکې والا، دا جاپان والا، دا ساینسدانان، دا ځان ته چې ترقي یافته وي، دا د جهان پراینو فرعونیان قسم په الله وبې وینې. ولو ترى اذ المجرمین ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ایل سرونه ټیټ نیولې دي، ادا یو پر یاد کې چې یا ربا یو موقع خوراکي زمونږ سترګې وغړې دي. مونږ د دې انسانیت خیر خوا یو، مونږ دی خپل منزل ته رسول غواړو. ته خو د آدم بچی وې مړه، ته خو د میخې نه وې پیدا، ته خو د غوا نه وې پیدا، ته خو د سپیو پیشو په اولاد کې نه، ته خو د آدم بچی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ته د نمرودیت، قارونیت، فرعونیت د پاره نه پیدا کړي. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ته چې الله د نشته کړی وي خپلې بندګۍ لې کړی. سیاست اقتدار ستا منزل نو، نوی ایجادات ستا منزل نو، رب العالمین د سر ټیټول ستا منزل. او دا د امت مسلمه یو بنیادی دفاعی نظام دی. زمونږ سره دفاعی نظام صرف دعوت الله دی. کمې پورې چې مسلمان انسانیت الله ته رابله، سمندر لارې ورکړي دي، سیندونه ورته اوچ سیندونه ورته روان شوي دي، ځنګل کې درندګانو رهبري کړې ده، د دې په اشارو وریځې ګرځېدلي. د مسلمان دفاعي نظام اټم بم نه دی، د مسلمان ټیک د ضرورت دی. نورم خبره واعدوا لهم ما استطعتم. لیکن که الله خپي د الله د طرف نه، ان تنصر الله ينصركم ولا مظهرني، اټم بم بدر سری او ذلیل به. فواکه دا غزه رزق ضرورت نه دی، لذت او خوندونه دي. دلته رزق ضرورت دی که نه خورې مري. فواکه وهم مکرمون، معزز دي، د الله د طرف نه عزتونه شروع دي. کم زیدی فی جنات النعیم، هغه جنتونو کې دي چې هغه سراسر نعمت دی، کې زخمت نشته. یطاف علیهم بکاس من معین. خادمانو شمار نه دی معلوم، نمبر په نمبر نوې خادمان، تازه خادمان، د سکاک ګیلاسونه، چا کې به شربتي، چا کې به جوسونه، چا کې به شرابي. یطاف علیهم بکاس من معین بیضاء لذة للشاربین. داسې د دنیا د دې ګندو شرابو پشان بنی، د پیو پشان سپین. لذت للشاربین، څوک جس کی اغلب خون ورکی. وعندهم قاصرات الطرف، د جنتی خزو، د جنتی زنانو خاصیت قرآن دا ذکر کړی دی
چې د حیا نه ډک مخلوق دی عندهم بی اغم ښځه ده چې ټوله ورځ بل چا سره ناستی بل چا سره میټینګونه بل چا سره مجالسی چرته د شپې یو ګنټه دوه د خاون خواله راشي نه عندهم دی سره بی قاصرات الطرف د حیا نه ډکې بیبیانې قاصرات الطرف داسې بیبیانې چې د خپل خاون نه علاوه بل چاته نظر نه اوچتې چې دام چرته نارینه روان عین دای په سترګو کې دونه ښایست دی والله لزیم انسانی عقل کې د استعداد نشته چې ښایست بیان کأنهن بیض مکنون قرآن یو عجیب تشبیه ورکړی داسې ښکاري لکه اګې داسې ښکاري لکه اګې چې پټه ده په پرده کې څوک وایي دا د شترمرغ د اګې سره تشبیه ده زم دا دې سره تشبیه ده چې اګې اویشي دې نه پوټ لر کې د پاسه یو نری سپینه پردی هغه ته لر کې تک سپینه ښکاري یو د سر نواله ویخ پورې متناسب الاجزاء دي ایس یو جزء د بل نه بدل نی د هغې د حسن کمال دا دی که ویښتو ته ګورې په خپل ځای کامل کروزو ته ګورې په خپل ځای کامل که بڼو ته ګورې په هغې کې نقصان نشته که پوزې ته ګورې شونډو ته ګورې ژبې ته ګورې نوکونو ته ګورې خپو ته ګورې د زړه محبت ته ګورې مرۍ ته ګورې متناسب الاعضاء چې د هر اندام بل سره یو داسې مناسبت دی چې کې څوک تمیز نشي کولی دا د حسن کمال دی دنیا کې لکه خوشحالي چاته ملو شي صدر صاحب شي وزیر صاحب شي بیا ورځې شماري چې دا خو پکې 2 کاله پاتې شو دا خو پکې 1 کال پاتې شو موجوده د پاکستان وزیر اعظم ته 2 میاشتې پاتې شوې و دام څه خوشحالي ده چې دروازې یو ورځ کمیږي اذا دخل اهل الجنة الجنة ينادي مناد ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا یو اعلان بوشي یو پیغام براشي جنتیانو لا او جنت والو دا اعلان وره چې نن نه پس د مرګ کیسې ختم د زندګۍ کلندر ختم سال ګرې پکې نشته دا کہانی ختم کی اوه قسم په الله کده دې غم او د دې افسوس نه چې ته غرونه جوړې دي نو د یو مشرک او کافر انسان غم به په دغه وخت داسې ښکاره شوی دی چې په الله قسم د ټولې دنیا غرنم د هغې مقابله تول کې نشي د هغې اظهار قرآن دا کړی چې یعوذ الظالم علی یدیه خپل لاسونه به کرپوي چې های مونږ کم تاوان کړی وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا زندګۍ نه کله خوند وځي لکه څنګه د جون او سرور خوند وځي لګیا دی دا علاقې هم به پکې منډې والې اوس چې ساره روانېدو مو یې که څوک هم جیل ته وي چې خدای قاسمې به کله راځي ته جون خوند ختم شي چې ځواني لاړه شي وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا کله ځوانۍ کې سړی پالج وي د ځوانۍ خوشبو ختم شي وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا دلته به ګاونډي نه پریشانې هر څه به دې ټیکي د ګاونډي نه به تنګې ټوله ورځ به په ارام ګرځې چې ماسخوتن شي د دیوال بلې ته به ګورې چې په کومه بلې به غل سر روچتې وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا نورونو مار سکولو چې مونږ په ډېر اوږد سفر روان مونږ ته د یو رهبر ضرورت دی چې مونږ خپل منزل ته ورسوي ساینسدان تاله جهاز درکولی شي
موټر لارې درکول شي، د هسپتال آلات درکول شي، د زندګۍ د ضرورتونو سامان دله جوړول شي. دغه سامان چې مخکې ترکان جوړو، لوار جوړو، چمیار جوړو، کولال جوړو، جولاګانو جوړول، څه تبدیلی نه راغلی، نومونه بدل شو. مخکې لوار اوس انجینیر و، مخکې ترکان اوس انجینیر دی، مخکې طبیب و حکیم اوس ډاکټر دی، اوس ساینسدان دی. دا د ژوند ضرورتونه د دې ایجاد دا نوی نه دی، دا ډېر قدیم ایجاد دی. دا علم آدم علیه السلام ته ټول ناول الله جنت کې ورکړی، خو لیکن تا خپل منزل ته نشي رسولی، تا د هغې کندې نه نشي بچ کولی. ذالک خیر نزلا ام شجرة الزقوم. الله وی سم خیال زما بندګانو، یو دی جهان نه د ایمان او قرآن سر راغی، د الله د عرش د سوري لاندې ناست دی، د جنت چابیانې ملاویږي، او د بل انسان کنګال راغلی دی. ذالک خیر نزلا ام شجرة الزقوم. د ده خوراک زقوم دی. انا جعلناها فتنة للظالمین. دام د هغې د بېایمانۍ د طریقې یو بل امتحان پکارو چې خوب یې کړی وي، خندې شروع کړه چې دا څنګه نبي دی، وایي په جهنم کې اور دی او بیا وایي په هغې کې اونیم دی. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. دا دی خوراک دی، خوراک دی له خلک چې لوږه ختم شي، لوږه به نه ختمیږي، خېټې به رو پړسي. ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم. قسم دی لکه څنګه چې موږ زناور د ګیا دپاره یو اخور ته بیایو، د اوبو دپاره بل اخور ته بیایو، داسې به دوزخیان د مصیبت او عذاب دپاره یو طبقې ته رواني، د خوراک د مصیبت دپاره بل ځای ته راروان. دیو جن د دین عظیم نعمت نشتی چې یو کلیوالو ته، یو علاقې والو ته یو حق پرست عالم ملوشي، د قرآن ماهر ملوشي او د دې رهبري وشي.